افسر افغان صاحب مونږ چې کوم همراز پودکاسټ دا هڅه کړې ده دې ته په کوم نظر باندې ګوري او دې نوي کله بس پیغام ورکوي؟ اخیری پوښتنه. صدیق صاحب ډېر زیات درته خوشحاله یم، د زړه نه خوشحاله یم. حقیقت دا دی ماته دا هم یاد دي دا پودکاسټ چې کله تا شروع کړو نو لومبۍ مشوره تا په دې دومره ویړ کائنات کې او په دې دومره لوی ښار کې د دې ادنا سړي سره کړې وه. بالکل او ما لپاره ډېر محترم یې. تاسو عظمت دی دا ما ډېر زیات ویارولې او ډسکریج مې کړه، بې حوصلې مې کړې، هغه صرف د دې ورځې لپاره. صحیح. ته دومره یېرېدلی وې چې دومره په شدت سره د محنت وکړو چې ډېر لوی شی دې شروع کړو. اړو زما په خیال کې نه و چې د دې نه به دا شی جوړېږي. ما وې ته خو داسې زمونږ ونې یو مولانا صاحب سړی او یا ګوټ کې به ناستې او یو استاد تیاره به یو خولې به یو بدحال به یو پودکاسټ به کې، خو ډېر لوی محنت دې کړی دی. یو درته په دې خوشحاله یم محنتي سړی. دویم ته د ځان سره یو پوره دور لګیا دی افیکټ کې په دې سوشل میډیا کې، دا یو ډېر غټ دریاب دی. ته په دې کې اوس لګی ځان لګي یو جال ویشته شروع کړو، ته به بلها کبان خپل په لور باندې راولي. ډېر خلک اثر انداز کېږي او زه هر چاته وایم د خپل لفظونو په زور باندې پوه شئ. دا لفظونه ساده نه وي، ګورې دا ډېر ښخېږي په دې معاشره کې. یو موبایل راووت وړوکی خس یو میموري کارډ سره په ګنټو ریکارډینګ کوي، هغه پکې سیو خوندي پروت دي. دې کائنات کې زمونږ لفظونه بې ځای ځي نه، دا خوندي کېږي. دا چې وایي چې په آخرت کې به ستا سترګې هم ګویا یې غوږونه هم، داسې ناشنا کار نه دی، دا ساینس ثابت هم کړه. دا لفظونه به نه دي، دا به ټول زمونږ په کار راځي، یا د ښه یا د بد. لہذا ته لګی د لفظونو مبارزه کې د یو ډېر ښه پلیټفارم نه، بل د خپل یو علم پوهې سره ځې بیا ستا په ملګرو کې روحاني صاحب، باچاجي، دا ټول ډېر لوی عالمان دي. او کم کس چې د عالمانو د منځ راپورته کېږي د ډېر لوی خیر راوړي ټولنې ته. بل آخري خبره په دې لړۍ کې دا کومه چې تا داسې لکه اکثر زمونږ خلک چې کوم دی که نه د مولا ټایپ سړي ته یا چې ګیرې وي یا ټوپۍ وي، دې ته خلک دا ګوري چې دی اړو د دنیا د لوازماتو نه خبر نه دی، مدرسې پورې محدود ساتلی وي. خو زه دا وایم چې ته لګی څنګه چې قلندر بابا دا خبره کوله چې حمزه بابا چې دی نو دی د کلاسیکي او د جدید دور په منځ کې یو پل دی. ته د هغه پل کردار لوبې د مدرسې او داسې د حجرې او یا د دنیا د دې لیول په بنیاد باندې ته د یو پل کردار لوبې. خدای دې وکړي چې دلته هر عالم راشي، دلته هر مولا راشي، هر چڼی راشي، هر طالب راشي او هغه خپل رای د هم حق لري. په دې معاشره کې انسانان دي، نو تا هغو ته هغه لار هوارې. موږ چې چېرته ځو مدرسې ته یا مولا له یا چڼې نو هغه داسې لږ دغه شي که نه چې افسر افغان خو ټپه هم کوي او شعر هم وایي، خو تا سره به ډېر په هغه فراخه زړه باندې خپل پیغام شریک کړي. نو زه ډېر خوشحاله یم چې زمونږ د دین یو روښانه یو علمي څېره به د دې پودکاسټ له لارې اوس مونږ دنیا ته ښیو. یو خدا او در سره زما ډاډ دی څه وخت په مونږ کار راځي، دا نن د هغې ثبوت هم دی. خدای ګواه دی دا دې په ریکارډ راشي چې صرف د الله په ریکارډ راشي چې په دې پودکاسټ کې پوره منډې ترډې زمانه چې څه کېدې ما کړي او د هغې په شا کاز هم دا چې ته یو بل رنګ راوړې. پودکاسټ ډېر خلک شروع کوي، خو ته چې کوم ویژن راوړې که نه زمونږ شریک قدر دی، هغه زمونږ ډېر سپېڅلی عالمګیر او عظیم دین دی چې ته د هغې خدمت په یو ډېر ښه ډول باندې کې ته ته خلک یری نه بلکې د خلکو سره مینه پیدا کړي. دویمه خبره زه دا کومه ځوانانو ته پیغام، ډېر لنډ پیغام ورکوم. خپل ذات وپېژنئ، د الله ذات وپېژنئ او په دې معاشره کې خپل کردار وپېژنئ. لنډه خبره دا ده تش پیرني څټل، خوراک خواړه او بسکټ او شی او ګبین خواړه دا د ژوند نوم نه دی، دا زمونږ ضرورت دی خو مقصد نه دی. خپل د ژوند په مقصدیت باندې پوه شئ او خپل هره لمحه که دا د روزګار د لارې ده، که د شعر، که د ټپې، که د مدرسې، که د جومات، که د جرنالیزم، که د وکالت، که کومه شعبه هم ده، خپل کار وپېژنئ او د ټولنې د ښکلا، د امن، خوشحالۍ، ښه معاش او انسانیت دپاره کار وکړئ. ډېره زیاته مننه افسر افغان صاحب، ستاسو د دومره ډاډ، د دومره مینې او د دومره حوصلې دا د هغې ثمره ده او ډېر زیات درته خوشحاله یم او فخر سره وایم چې افسر افغان ما سره په هر ځای کې او په هره لار باندې په هر میدان باندې خپله هڅه کړې ده. ډېر زیات قدرمن اوسئ. ډېره مینه او احترام، ډېره مننه.